بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د درس عنوان دی چې دا غرونه چې موږ جامد ګورو، ولاړ، راکد، مضبوط، ثابت، په حقیقت کې دا خوځي. خوځېدا هم داسې لکه ورېځې. دا د قران یو آیت. دا به وګورو چې ساینس نن د دې آیت په ارتباط سوی. فرمایي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. دا د النمل د سورې 83 آیت. ترجمه یې دا ده: او غرونه به ګوري چې د کلک او ولاړ گمان به پرې کوي. کلک، جامد، ثابت او ولاړ. حال دا چې هغه به د وریځو د خوځېدو په څیر خوځي. د الله هغه جوړونه چې هر څه استوار او مضبوط ګرځولي. یقینا چې دی په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. په دې مبارک آیت کې د یو ډېر لوی ستر علمي اعجاز شاهد یو. موږ تاسو ټول دا غرونه څنګه ګورو؟ جامد، ثابت، ولاړ، نه خوځېدونکي، ستر ستر. د ځمکې د سر تر ټولو لوړ او ستر توکي. او قرآن وایي چې ته یې جامدو، ثابتو، راکدو، ولاړ ګورې. وهي تمر مر السحاب. حال دا چې هغه د وریځو د خوځېدو په څیر خوځي. یعنې دا لوړ لوړ غرونه چې تا ته ډېر کلک او مضبوط برېښي او ګمان کوي چې ستر ستر طوفانونه او تېزي توندي سیلۍ هم نشي خوځولی او نشي لړزولی. دا به داسې خوځي لکه د وریځې د خوځېدا په څیر. ځینې مفسرین داسې ګمان کوي چې دا آیت د قیامت په ورځ د غرونو حالت توضیح کوي. او دلیل یې دا ده چې له دې آیت نه وړاندې بل آیت کې راغلی: ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرین. هغه ورځ چې په شپېلۍ کې پوشي، نو ټول هغه به په ویره کې شي چې په اسمانونو کې او په ځمکې کې، مګر هغه چې الله یې وغواړي. یوازې دا به له ویرې او خوف نه خوندي او مسون. او هر یو به عاجزي کوونکی ورته راشي، سر ټیټ، موتی، منقاد، عاجز. په دغسې حالت کې به د الله تعالی په وړاندې ودرېږي. دې آیت په پام سره ځینو مفسرینو داسې انګېرلې چې ګواکې دلته د قیامت په ورځ د غرونو حالت توضیح شوی. هغه مهال به غرونه داسې چې د وریځو د خوځېدو په څیر به خوځي. خو دې ته په پام سره چې کله چې په سور کې پوشي، او هلته به غرونه هم داسې شي لکه وړی، لکه خورې شوې وړی. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ به غرونه داسې لکه ریشل شوي وړی
خورې شوي ورې شوي خورې ورې وړی. نو هغه ورځ هېڅوک غرونه جامد نه ګوري، ثابت یې نه ګوري. دغه ته په پام سره ویلی شو چې نه، دا د دې غرونو حالت اوس موږ ته بیانوي. نن ته په غرونو باندې داسې ګمان کوي چې جامد او راکت. د قیامت په ورځ بیا مخصوصا هغه مهال چې په شپېلۍ کې پوشي، بیا د غرونو حالت به داسې نه وي، خواره واره به وي، زرې زرې به شي غرونه، او داسې لکه وړي چې په هوا کې خورې ورې شي. دې ته په پام سره په یقین په ټول ډاډ او اطمینان سره ویلی شو چې د دې معنا فقط دا ده چې اوس موږ په غرونو باندې د جامد او راکت ګمان کوو، انګېرنه او تصور او انتباه مو دا ده چې دا غرونه ډېر مضبوط او ستر دي او هېڅ څه یې نشي خوځولی، ثابت او مضبوط دي. خو په حقیقت کې دا داسې خوځي لکه وریځې. شاید مخالفینو هغه مهال چې دا آیت د لومړي ځل لپاره واورېدو څومره په دې باندې خندلې. دا څه خبره ده؟ قرآن او پیغمبر اوس دا خبرې هم کوي چې دا غرونه داسې خوځي لکه وریځې. ولې راشئ نن له ساینس نه پوښتنه وکړي چې دا غرونه څنګه دي. هغوی همدغه خبر کټ مټ همدغه خبر کوي چې قرآن کړی. دا غرونه موږ ته په سطحي نظر زموږ په سترګو راکد ولاړ ثابت او جامد برېښي، ولې په حقیقت کې دا غرونه له داسې توکو جوړ شوي چې هغه د مسلسل حرکت په حال کې دي. دا غرونه له عناصرو جوړ شوي، عناصر له الکترون او پروتون جوړ شوي. اتم له الکترون او پروتون جوړ شوی چې هلته الکترون د پروتون په شاوخوا کې مسلسل خوځي چورلي. یعنې دا هره ماده چې تاسو په دې عالم کې ګورئ په حقیقت کې دا خوځي، ولې زموږ په نظر ثابت راځي. فکر کوو چې جامد دی، ولاړ دی او هېڅ نه خوځي، او حرکت یې کټ مټ دغسې لکه وریځې. که موږ سترګې زورورې وای او لید مو ژور، نو دا غرونه به مو همداسې کتل چې هر څه پکې خوځي. ولې متاسفانه چې زموږ سترګې ډېرې ضعیفې او کمزورې دي، ډېر کم شی کتلی شي. د نازکې پردې نه اخواته نه شو لیدلی او خوځېدونکي شیان هم نه شو لیدلی. دا نور په دې فضا کې خور د موږ نور نه شو لیدلی. د نور اثر ګورو، دا دیوال موږ د نور له کبله ګورو، خو د دې څراغ او د دیوال ترمنځ چې کوم څه خوځي هغه نه ګورو. همداراز موږ د عالم په سطحي سترګو باندې داسې ګورو چې جامد او راکد دی، ولې په حقیقت کې هر څه داسې خوځي لکه د وریځو خوځېده. که نن تاسو د یو ساینسپوه په وړاندې د یو عالم په وړاندې سیلي دی ژور دی او د عالم کې تحقیقات کړي او اوس په ډېرو حقایقو پوه شوی، هغه ته وایي چې زموږ په قرآن کتاب کې 1400 کاله وړاندې ویل شوي چې دا غرونه هسې تاسو ته جامد او راکد برېښي، حال دا چې داسې خوځي لکه وریځې. نو یقینا چې هغه به اعتراف کوي چې دا د یو عادي انسان خبره نشي کېدای. 1400 کاله وړاندې 14 پېړۍ وړاندې دا تصور کول چې دا غرونه داسې خوځي لکه وریځې، دا د انسان له سطح نه ډېر اوچت کار دی، او دا له شک پرته چې د قرآن یو ستر علمي اعجاز دی. د آیت د وروستۍ برخې هم همداسې شی دی. دا د هغه الله تعالی جوړونه او پیدایش دی چې هر څه یې استوار او مضبوط پیدا کړي.
الله تعالی د عالم دغسې پیدا کړی چې د غرونو په څېر هر څه پکې استوار دی، ثابت دی، مضبوط دی، هر څه یې په خپل خپل ځای کې ساتلی. دا د هغه الله کار دی. کوم چا چې دا کار کړی په عالم کې همغه زموږ رب دی. موږ چې په کوم الله تعالی ایمان لرو هغه دی چې د عالم یې دغسې پیدا کړی. موږ رب په خارق العادو کې نه لټوو، په عادي چارو کې لټوو، په دې طبیعت کې لټوو. د دې طبیعت هر څه شهادت ورکوي چې دا یو علیم او خبیر پالونکی او پیدا کوونکی لري. هرې خوا ته چې سترګې ورغړو. متاسفانه ځینې خلک داسې دي چې خدای په خارق العاده و شیانو کې لټوي، نه په عادي پیښو کې. دا ورته عادي برېښي چې هره ورځ لمر له خپل ثابت ځایه راپاسي او په خپل معین او ثابت ځای کې پرېوځي، نه یو شیبه تاخیر کوي او نه خپل مسیر و مدار و ځای بدلوي. خو هغه ته دا کار عادي برېښي، هره ورځ یې ګوري، عادي پیښه ده، تل همدغسې کېږي. خو که یو ورځ لمر لږ تور سو، لمر ونیول شو، کسوف واقع شو، نو فکر کوي چې فقط دغه د خدای کار. خارق العاده کارونه خدای ته منسوبوي، عادي طبیعي کارونه خدای ته نه منسوبوي. حال دا چې قرآن اسلوب دا دی چې په دې طبیعي حوادثو باندې، پیښو باندې، تحولاتو، تغییراتو باندې استدلال کوي او وایي چې الله همدغه دی چې دا کار کوي. هغه څوک چې د عالم یې دغسې قایم ساتلی، ولاړ، مضبوط، هر څه په دې کې په خپل ثابت ځای کې او د هغه د ارادې تابع، د هغه د له لورې وضع شوو قوانینو تابع چې له هغه نه سرغړونه هم نشي کولی، رب همدا دی. یقینا چې الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. دا د آیات وروستۍ برخه ده. یو بله موضوع چې واقعا ډېره جالبه ده، توجه اهتمام غواړي، او هغه دا چې قرآن لوړ لوړ شامخ غرونه د اوبو په څنګ کې یاد کړي. د دې دواړو څه ارتباط چې یو بل په څنګ کې یاد کړي. تاسو به حتما په بازار کې لیدلی چې څوک غواړي د دې منرالي اوبو لپاره تجارتي اعلان وکړي، نو په هغه باندې د جګ لوړ غره چې له واورو ډک وي د دې تصویر اچوي او چې هر څوک دې ته وهڅوي چې دا اوبه له دغسې ځای نه راوړل شوي، که دلته د ځمکې له لاندې هم راباسي د کابل له هغه نه، چې نن د خلکو لوی شکایت هم ده. خو په بوتل باندې عکس د لوړ غره یې داسې چې ګواکې دا یې له سالنګه راوړي. او آیا د اوبو او د غرونو ترمنځ هم د خوندورو اوبو او د غرونو ترمنځ هم څه تړاو شته که نه؟ دا پوښتنه به له ساینسه وکړو. ساینس وایي چې هو، د دې دواړو ترمنځ ډېر ژور تعلق دی. هغه اوبه چې له اسمانه راوریږي له وریځو، هغه بالکل خالي، فقط هایدروجن او اکسیجن بس تصفیه شوي، په کې نه مالګې، نه منرالونه یې، نه ویټامینونه یې، فقط هایدروجن او اکسیجن نه جوړ شوي اوبه. دا اوبه چې سمندر ته تلي، د سمندر له تریو اوبو بخارات لوړ شوي او لمر د دې باعث شوی، پورته وریځې ترې جوړ شوي، تللی دي غرونو ته، هلته واوره ترې ورېدلې، تر څو چې دا له وریځې نه ځمکې ته راځي، کاملا تصفیه د په لاره کې لا لږ ګندام شي. د دې بخارات چې په هوا کې دي، ګازونه او ګرد و غبار دا ورسره ګډ شي، چې کله په
په غرو ورېږي، بیا ارته ویلې کېږي، بیا له هغه نه لاندې راخوځېږي، له ډبرو سره سر جنګوي او لږ مختلفو بوټو سره او مختلفو منرالونو په څنګ کې تېرېږي او بیا دا رااخلي او تر څو چې زموږ خواته راځي نو ګڼ شمېر مفید او ګټور منرالونه هم له ځان سره راوړي او دغه منرالونه چې موږ ورته ضرورت لرو، سخت ضرورت لرو، له بلې لارې نه یې اخیستلی نه شو. مخامخ یې له ډبرو له تیږو نه شو اخیستلی، باید دا په اوبو کې حل سي او دا له غرونو نه بهېدونکې اوبه هم دا کار کوي، له بوټو تېرېږي، د ځمکې له مختلفو طبقو تېرېږي، چینې ترې رابهېږي. په دغو چینو کې او د غرونو په دغو اوبو کې تاسو ټول هغه ضروري مواد موندلی شئ چې انسان ورته ضرورت لري او له بلې لارې نه یې هم اخیستلی نه شي. نو ځکه ساینسپوهان وایي چې تر ټولو ګټورې او مفیدې او خوندورې اوبه هغه دي چې له لوړو لوړو غرونو نه رابهېږي. تاسو که یو څو تصویرونه هم د دې واچوئ که لرئ، له غرونو نه چې کومې اوبه رابهېږي لکه دا پورته ګورئ چې لوړ غره باندې دلته واوره ورېدلې او دا ورو ورو ویلې کېږي، بیا له دغسې ټولو ډبرو تېرېږي او دا له مختلفو منرالونو جوړې شوي ډبرې دي. موږ اوسپنې ته هم ضرورت لرو، مس ته هم ضرورت لرو، فاسفورس ته هم ضرورت لرو، دغسې ډېر نورو عناصرو ته. موږ له خاورې جوړ شوي او زموږ په بدن کې ټول هغه مواد شته چې په خاوره کې شته او د بقا لپاره ټولو هغو موادو ضرورت لري چې په خاوره کې دي. دا مواد باید موږ جذب کړو، د میوې، دانې، نباتاتو او د دغو اوبو له لارې نه موږ کولی شو دا مواد جذب کړو. دا اوبه چې له هغه ځای نه راځي تر لاندې پورې له کومه لوړ ځای نه او څومره دلته ګورې سي څومره ښایسته او خوندور اوبه ترې جوړ شوي، ښایسته خوند خو بیا البته هلته پوهېږو چې سالنګ ته لاړ شو، ګرمي هم وي او د دریا ژۍ کې کښېنو او په لپه لپه یې وچښو، هلته بیا خوند باندې وي. قرآن هم دغسې فرمایي الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. آیا دا ځمکه مو راغونډونکې نه ده جوړه کړې، ژوندي او مړه، یعنې دې ځمکې مختلف توکي راغونډ کړي، ځینې ژوندي دي او ځینې مړه. وجعلنا فيها رواسي شامخات او په هغه کې مو ستر لوړ ستر غرونه وګرځول پیدا کړل. واسقيناكم ماء فراتا او خوندوري مزناکې اوبه مو په تاسو وڅښلې. رواسي شامخات ماء فراتا، لوړ دنګ غرونه او خوندوري اوبه، دا دواړه د یو بل په څنګ کې شي. دا آیت موږ ته وایي چا دا ځمکه داسې ګرځولې چې په خپلې غیږ کې مړه او ژوندي توکي راغونډ کړي او په هغې کې د ژوند امکانات او شرایط برابر کړي. څوک د ځمکې له دنګو غرونو خوندورې اوبه درکوي، هماغسې لکه د مور له تیو خوندورې شیدې.
خوندورې ګټورې ټول هغو موادو ته چې انسان ضرورت لري د مور پوتي کې ورته د ده له پیدایښت نه وړاندې تابع شوي او د ځمکې په سر هم همدغسې لوړ لوړ غرونه او له هغه نه اوبه دا غرونه د ځمکې په سر داسې دي لکه د انسان په سینه کې سره ورته دي د دغو تیو هم انسان ته د هغه رزق او روزي برابري او له دې دنګو دنګو غرونو او که دا دنګ دنګ غرونه نه وای موږ به خوندورې اوبه نه درلود او که دا نظام نه وای په دې ځمکه کې چې اوبه لاړې شي سمندرونو ته بحرونو ته بیا له هغه ځای نه بېرته تبخیر سي وریځو باندې بدل شي او بادونه معمور شي له خپل لرې لرې سیمو هغه هغو ځایونو ته انتقالوي چې انسان اوبو ته نیازمند ده اړ دی او بیا په غرونو کې ذخیره کیږي که دا انتظام نه وای د ځمکې په سر ژوند ممکن نه و که دا غرونه نه وای د ځمکې په سر ژوند ممکن نه و دا غرونه دی چې په ځمکه باندې د ژوند شرایط برابر کړي بې مناسبته به نه وي که د دې خوند او ضرورت ترمنځ هم یو هغه وکړو ولې انسان له ځینو شیانو خوند اخلي د دې خوند دلیل څه دی له ځینو کرکه شي په داسې حال کې چې یو بل به هماغه شی خوښوي چې ته ورنه کرکه لري دا د هغه ذاتي صفت ده او که نه دا د زموږ حالت دی چې یو شی راته خوندور کوي او له یو شي نه کرکه او نفرت راکې پیدا کوي عامل چیرې دی د خوند عدم خوند او د ضرورت ترمنځ کوم تړاو هم شته که نه ښه به د یو مثال په ترڅ کې دا زه توضیح کړم څوک چې پاکستان ته تللی شاید دا صحنه په خپلو سترګو لیدلې چې لومړیو ورځو کې چې پاکستان ته کوز شوی چې کله د امروتو لخوا تېرېږي نو پته کلکه ورسي بوی ورباندې ډېر بد لګېږي او خوړل خو یې پرېږده له څنګه تېرېدا نه یم کرکه ما خپله دا تجربه تن لیده خپلو سترګو تر ډېرو کلونو پورې ما هم نه دی زده کړی کرکه مې ترې کېده او باور کوي چې په آخري کلو کې ما ته ډېره خوندوره میوه دا امرود ولې د دې دلیل باید ولټو هغه افغانان چې دلته په دې هېواد کې اوسېدل وجود یې داسې و د وجود ترکیب یې داسې و چې امرود ته یې ضرورت نه درلود له همدې کبله یې له امرود نه کرکه ورو ورو د هغوی په دا جوړښت کې داسې تغییرات راغلي چې هغه موادو ته ضرورت پیدا شوی چې په امرود کې له همدې کبله هغه ته ورو ورو وروسته امرود خوندور شوی ابتدا کې چې دوی کوز شوي نه یوازې امرودو ته هغه موادو ته ضرورت نه درلود چې په امرودو کې تابع شوي بلکې ورته تاوان یې کول او دغه د حساس کمپیوټر مغز دقیق پوهېږي چې انسان څه ته اړ دی او له څه نه باید ډډه وکړي او هم مسلسل هغه ته وایي په ویښه کې هم ورته وایي چې دا درته خوندور دی چې خوري هم ورته ډېر لذت ترې اخلي خوند ترې اخلي او حتی په خوب کې هم ورته وایي په خوب کې هم درته وایي چې ته کومو موادو ته ضرورت لري باید ویې خوري که تا په خوب کې لیدل چې ګازرې خورې نو حتما باید ګازرې وخوري ستا مغز فیصله کړې ده چې ګازرې ته ضرورت لري وخوره مغز دا پیغام ته تللی په ویښه سیار سو نو درته وایي دا خبر نه مني
په پیسو دې زړه نه کېږي یا سر بله لانجه ده نه یې اخلي مجبور په خوب کې درته دا پیغام ولېږي ته مړې ته ضرورت لري انګورو ته ضرورت لري خوب کې درته وایي چې زه انګورو ته او مړې ته ضرورت لرم وخوره درته تمثیله یم په یو ښایسته باغ کې په یو ښکلې ونې کې او د انګورو د تاک له یو ډېره ښکلې چله ورته وایي که نه په دې کې درته تمثیل کړي او تا هڅوي دا حتما وخوره که مو کله په خوب کې داسې شیان لیدل نو تعبیر همدا ده چې تا ته خپل دماغ وایي چې دې ته ضرورت لري همدغسې لکه تا چې د شپې مالګینه مړۍ خوړلې یا غوړینه ډېره غوړه او د شپې تږی یې بدن دې اوبو ته ضرورت لري او دا دماغ درته وایي چې لاړ شه لوی جک راواخلې په سر یې پورته کوي خو سهار چونې څه کوي تنده دې نه ماتېږي منګی په سر پورته حتما به مو لیدلي خو تنده نه ماتېږي تر څو چې د خوب له خوبه راویښ کړي او مجبور دي چې لاړ شه اوبه وڅښه څه ضرورت لري دا کټ مټ همداسې د انسان دا حساس دماغ دا فیصله کوي چې ته ستا وجود څه ته ضرورت لري او هغه درته خوندور هم چې کله یې خورې ته ډېر لذیذ خوندور نو د خوند لذت او د اړتیا ترمنځ دغه تعلق بل مثال یې دا دی چې تاسو ګورئ د سړو سیمو اوسېدونکي داسې میوې خوښوي چې غوړې لکه غوزان لکه زنغوزي لکه بادام چې په هغوی کې غوړ زیات او سړو منطقو کې همدغه میوې پیدا کېږي او دوی هم خوښوي او بیا د تودو او ګرمو سیمو اوسېدونکي بیا هغه میوې خوښوي چې غوړ زیات نه ټوکی مه ګڼئ په افغانستان کې د یو څوک چې د زنغوزو خواته په ژمي کې کښېني نو 1 کیلو خوري خو که تاسو هند ته لاړ شئ نو طبیب به تاسو ته وایي چې تر 12 زیات هغه زنغوزې به نه خوري او حیران به شي چې تر 12 زیات زنغوزې وخوري منع کوي وجه یې دا ده چې د سړو منطقو خلک همداسې میوو ته ضرورت لري چې غوړي نه وي هغوی غوړ ته ضرورت لري او ګرمو منطقو کې نو بیا دا ورته مضر ده طبیعت هم نه غواړي زړه هم نه غواړي او ورته ضرورت هم لري او ډاکټر هم ورته همدا توصیه کوي د دې معنا دا ده چې د خوند او ضرورت ترمنځ خاصه اړتیا ده د دې غرونو نه بهیدونکي اوبه د دې لپاره موږ ته خوندورې دي چې په هغې کې زموږ ډېر ضرورتونه رفع کېږي له دې اوبو نه موږ ځکه خوند اخلو چې په هغې کې موږ ډېرو اړتیاو ته ځواب ویل کېږي او که دا اوبه داسې وایي چې فقط دلته جوش سي او بیا تبخیر سي او بیا هغه سړي شي بیا به قطعا دغه خوند پرې نه اخلو چې له دغو اوبو یې اخلو مګر دا کافي نه ده چې ووایو قرآن د خپلو مطالبو په بیانولو کې څومره دقیق دی او دا هر لفظ له مخکنیو او وروستنیو لفظونو سره څومره ژور او دقیق تړاو لري دنګ غرونه او خوندورې اوبه مان فراتا یعنې خوندورې اوبه د دې دواړو ترمنځ ژور تعلق ده او چې څوک سطحي تېز شي نو فکر کوي چې بس غر ده اوبه یاد شوي دي او د بل په څنګ کې او چې بیا سړی څوک ژور تحقیق وکړي او په علمي نظر هغه ته وګوري د دې اهمیت ورته معلومیږي قرآن دا هم وایي چې په دې طبیعت کې هر څه د معین مقدار مطابق پیدا شي هر څه معین مقدار داسې که دې مقدار کې لږ تغییر راسي
د ځمکې حالات به ټول بدلیږي او دته به د ژوند امکانات د تل لپاره ختمیږي. معمولی تغییر، که د حرارت درجه لږ لوړه شي، که لږ ټیټه شي، که د ځمکې فشار کم و زیات شي، او که دا شپه او ورځ لږ تغییر وکړي. معمولی تغییر که په د شپې او ورځ کې راشي، بیا به دا حالت نه وي چې نن مې د ځمکې په سر ګورو، چې به دلته د ژوند امکانات د تل لپاره ختمیږي. همداسې مختلف عناصر چې دلته دي، اکسیجن مقدار کم شي، د هایدروجن زیات شي، د بل هر عنصر مقدار چې لږ زیات شي. معمولی تغییر چې په دې عالم کې راشي او د اشیاو او توکو په مقدار کې تغییر راشي، د ځمکې په سر به د ژوند امکانات ختمیږي. دا یو دقیق نظام دی، سخت دقیق، چې هر څه په دې کې معین مقدار مطابق پیدا شي. قرآن همداسې فرمایي، وايي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. د هر څه خزانې موږ سره دي. داسې ځای نشته چې خزانه یې زموږ سره نه وي او واک یې زموږ په اختیار کې نه وي او د دې خزانو کنجیانې او کلي زموږ په لاس کې. د هر څه خزانې زموږ په لاس کې، خو موږ یې د مقدار مطابق نازلوو. الله تعالی فرمایي چې دا هر څه مو د معین مقدار مطابق پیدا کړ. مقدار یې نه زیاتېږي او نه کمیږي. د الله تعالی په سنتونو کې تغییر او تحول او تبدیلي نه راځي. دا مقدار ټول ثابت دی. نن ساينس کټ مټ همدغه خبر کوي، د ټولو اشیاء او عناصرو مقدار ثابت دی. ساينس وایي نه کمیږي نه زیاتېږي، نه یې څوک کمولی شي نه یې څوک زیاتولی شي. انسان له دې نه قطعا عاجز دی چې په دې مقدار کې تغییر راولي. انسان نشي کولی یو څه پیدا کړي له نیست، او نشي کولی یو موجود شی ختم کړي، یعنې هغه په مقدار کې تغییر نشي راوستلی. شکل کې تغییر راوستلی شي، له یو حالت نه بل حالت ته بدلولی شي، خو مقدار په هر صورت کې ثابت دی. مقدار کې تغییر نه راځي. دا د قرآن یو بل ستر علمي اعجاز. هماغه خبر چې قرآن 14 پېړۍ وړاندې کړې وه، نن ساینس او علم کټ مټ په هماغو الفاظو دا خبره کوي چې د اشیاو مقدار په دې عالم او ځمکه کې ثابت دی. مقدار یې نه کمیږي او نه زیاتېږي. قرآن موږ ته دا هم وایي چې د دې ځمکې او اسمان ترمنځ چې کوم تنسیق دی، همغږي، یووالی، ګډ کار، دا ښیي چې د ځمکې او اسمانونو رب یو دی او په دواړو کې د الله تعالی سنن حاکم دی. فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون. ای خلکو د خپل هغه رب عبادت وکئ چې تاسو یې پیدا کړي یاستئ او تر تاسو وړاندې یې پیدا کړي. ستاسو رب دی، ستاسو د پلار نیکه او جد رب دی، تر تاسو وړاندې چې څوک پیدا شوي ده پیدا کړي. لعلکم تتقون، تر څو تاسو ځان ساتنه کړي. یعنی د الله تعالی عبادت د دې باعث کېږي چې په تاسو کې د ځان ساتنې ماده وده وکړي، دا ظرفیت په تاسو کې را پیدا شي چې ځان ساتلی شي.
یعنې تاسو د مضبوطې ارادې خاوند شئ، د کړاوونو په وړاندې ماته ونه خورئ، ځان وساتئ. فشار دی، محرومیت دی، لوږه ده، تنده ده، ګواښونه دي، خطرونه دي. هوا او هوس دی یو شي ته بلي. که غواړئ چې د دې په وړاندې د هوا او هوس ته سست ونه ګوري، سست عنصر څه زر تسلیمیږي. که غواړئ مضبوط پاتې شئ، اراده مو مضبوطه وي، تسلیم نه شئ، نه هوس ته، نه د شیطان تحریک ته، او نه فشارونو ته، د دشمن مخالفتونو ګواښونو ته. که غواړئ د دې ټولو په وړاندې ثابت قدم وئ، صابر وئ، ځان وساتئ، نو د خپل رب عبادت وکړئ. د خدای پیژندنه، د الله تعالی عبادت، دا په انسان کې دغه ماده را پیدا کوي چې محکم عزم یې په برخه شي، ثبات او استقامت یې په برخه شي، سست عنصر نه وي، ضعیف النفس نه وي، د کړاوونو په وړاندې ماته ونه خوري، تسلیم نه شي. که غواړئ ځان ساتنه مو په برخه شي، نو د خپل رب عبادت وکړئ. هغه رب چې تاسو هم پیدا کړی یاست، ته تاسو وړاندینې هم پیدا کړی. هغه رب چې ځمکه یې ستاسو لپاره فرش ګرځولی، ستاسو د کور فرش دی، او آسمان یې سقف، یعنې دا ځمکه او آسمان یې داسې جوړ کړي چې د دې دواړو په ګډه ستاسو لپاره دا کور جوړ کړی. په دې کور کې ځمکه ستا فرش دی او آسمان دی چت. دې دواړو یو بل ته لاس ورکړی، په ګډه کار کوي، داسې چې د ګډ کار نتیجه یې دا ده چې دلته ستا لپاره د اوسېدو یو مناسب شرایط برابر شوي دي، کور درته جوړ شوی، یوه خونه، ځمکه یې فرش او اسمان یې سقف. بیا له همدې اسمانه اوبه نازلوي، له اسمانه اوبه نازلوي، او په دې اوبو سره له ځمکې تاسو ته میوې راباسي. د دې معنا دا چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ یو ژور تړاو شته، همغږي ده، تنسیق دی، یووالی دی، ګډ کار دی. د دې ګډ کار په نتیجه کې یو له اسمان، یو له بره اوبه را ورهي، او بل له لاندې نه دانه او میوه راشي. دا دانه او میوه هم ستاسو لپاره رزق، یعنې دې دواړو په ګډه کار کړی. د ګډ کار هدف او موخه یې هم دا، ماموریت او وظیفه یې هم دا چې ستا لپاره روزي برابره کړي. د دې معنا دا چې د دې دواړو رب یو دی، خالق یو دی، او د یوه ذات له لوري نه اداره کېږي. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. نو ګورئ، پام کوئ چې د خپل رب لپاره سیال او ند ونه نیسئ. نه ستاسو او ستاسو د وړاندنیو په پیدایش کې خدای ند او سیال او شریک لري، او نه د ځمکې او اسمان ترمنځ د دې تنسیق په ارتباط خدای کوم شریک لري، او نه هم تاسو ته په رزق او روزي درکولو کې. او تاسو ښه پوهېږئ، وانتم تعلمون، تاسو ښه پوهېږئ چې خدای ند نه لري. مګر په پیدایش کې خدای شریک لري. څوک شته چې له خدای سره د مخلوقاتو پیدا کولو کې شریک شي؟ نن خو علم لاسونه اوچتوي چې موږ قادر نه یو څه پیدا کړو. نن علم وایي چې انسان دغه ټول وسایل او تجهیزات له دې نه عاجز دي چې ژوندی شی پیدا کړي. د علم پرېکړه دا ده چې ژوندی شی فقط له ژوندي شي پیدا کېږي. باید مخکې یو ژوندی شی وي چې له هغه نه ژوندی شی را پیدا شي. له دې نه پرته د ژوندي شي پیدا کول ممکن نه دی.
تاسو مې بل ورځ عرض وکړو چې نن علم له دې نه عاجز دی چې یوه پاڼه پیدا کړي، له دې عاجز دی چې وچ لرګی پیدا کړي، لوند او ژوندی لرګی خو پرېږدي. یو ویښته نشي پیدا کولی، د انسان یو ویښته نشي پیدا کولی، هیڅ عضوي مواد نشي پیدا کولی. داسې شی چې ژوندی پیدا کوي او جوړوي هغه انسان نشي جوړولی. غوړي، شیدې، غوښه، هډوکه، نوک، ویښتان، دا یو هم نشي جوړولی. دا خو پرېږده لرګی نشي جوړولی. قرآن وایي چې ښه پوهېږي چې خدای شریک نه لري په پیدایښت کې. وانتم تعلمون، نه ستاسو په پیدایښت کې، نه د مخلوقاتو په پیدایښت کې خدای شریک لري، او نه تاسو ته د رزق او روزي په ورکولو کې، او نه د دې عالم په اداره کولو کې، د ځمکې او اسمان ترمنځ د دې تنسیق او یووالي او همغږي په رامنځته کولو کې خدای هیڅ شریک او نه دوستیال نه لري. دا آیت موږ ته دا هم وایي چې اسمان زموږ د کور او د اوسېدو د ځای د دې خونې او خیمې سقف، محفوظ سقف. په یو درس کې مو دې ته اشاره هم وکړله چې څنګه محفوظ سقف. له لمر نه چې کوم مضر وړانګې د ځمکې په لور راځي، د اسمان دغه فضا کې چې کوم پرده ده، ضخیمه پرده، د اوزون پرده چې اوس ساینس ورته متوجه شوی، دا پرده او دا سقف اوس پېژندلی او درک کړی. دغه پرده د دې معنی ګرځي، نه پرېږدي چې دا مضر وړانګې راشي په ځمکه او ژوند او حیاتو تهدید کړي. همداراز له بره چې کوم شهاب ثاقب د ځمکې په لور راځي، له دغه چت سره د دې فضا سره تصادم کوي، یا یې مسیر بدلیږي بل لوري ته، او یا د ډیر فشار له کبله چې له دې فضا سره تصادم کوي ویلی شي، ذرې ذرې شي او ځمکې ته له راتلو مخنیوی وشي. نن علم وایي چې په دې پردې کې د اوزون په دې فضا کې چاودونه را پیدا شي. ځینو ځایونو کې دا نری شوي، د همدې کبله د ځمکې حرارت د لوړېدو په حال کې. که د دې چاره ونه سي نو ژوند به د ځمکې په سر ګران شي. حتی ملل متحد پریکړه کوي، ځینې هیوادونه مجبوروي چې تاسو د کاربن دای اکساید د غازاتو د زیات تولیدېدو مخه ونیسئ. ټولو توافق وکړ، امریکا مخالفت وکړ، ځکه د هغوی ډېرې فابریکې داسې دي چې که دا پریکړه ومني نو هغه به مجبور خپل فعالیتونه محدودوي. دې کار ته چمتو نه. او دا انسان دی چې د خپلو تصرفاتو له کبله دا خپل کور ورانوي. لکه چې قرآن فرمایي چې فساد ځمکې په لنده او وچه کې خور شو د انسان د کړو وړو له کبله، د انسان د تصرفاتو له کبله. د انسان تصرفات د دې باعث کېږي چې دغه خوندي کور د ده په ګور بدل شي. دغه غازات چې ځینې فابریکې تولیدوي د دې باعث کېږي چې اوزون دا پرده ورو ورو کمزورې شي، نری شي، په کې چاودونه را پیدا شي، او بیا که دې دوام وکړ نو بیا د ځمکې په سر ژوند محال دی. قرآن وایي چې دا محفوظ سقف دی، او د قیامت په ورځ تر قیامت وړاندې به دا محفوظ سقف کې چاودونه را پیدا شي. کټ مټ هماغه خبر کوي چې نن علم او ساینس کوي. د دې معنا دا چې دلته یو سقف شته، نامرئي سقف.
14 پیړۍ وړاندې خو هېچا د دې تصور نشو کولی. فکر یې کوه چې دا فضا همدغسې خالي و تشه فضا ده. خو نن وایي 100 کیلومتره تا د ځمکې په سر دلته داسې یو پرده ده، که دا پرده وشلېده وشړېده نو د ځمکې په سر ستا ژوند ګران دی. قرآن هم دا خبره کوي او ساینس راځي، علم هم دا خبره کوي. مګر دا کافي نه ده چې ووایو الله تعالی سیالان نه لري. د الله تعالی ده چې د ځمکې او اسمان ترمنځ یې دغسې فضا برابره کړې چې زموږ لپاره د ځمکې سر یو خوندي او مسعود کور شي. قرآن د وریځو په ارتباط هم دقیق، ډېره دقیقه وینا لري. په ګڼ شمېر آیتونو کې د وریځو په ارتباط بحث شوی، ډېر آیتونه. که دا آیتونه تاسو وشمارئ نو درته معلومیږي چې قرآن د طبیعت په ارتباط څومره ژور او پراخ بحثونه کړي او څومره دقیق چې علم نن د مستوا ته رسېږي چې په دې حقایقو پوه شي. د وریځو جوړېدا، اسمان ته پورته کېدا، په بیلو بیلو برخو پیشل کېدا، د بادونو په واسطه لرو سیمو ته د دوی انتقال، د واورو، باران او ژلۍ په څېر یې ورېدا، د همدې په سبب د مړې ځمکې ژوندی کېدا. دې او ډېرو نورو مسایلو ته اشاره شوه. د وریځو په اړه د قرآن هر آیت ځان ته یو علمي اعجاز دی او د وریځو ټولو مهمو علمي برخو او اړخونو ته په ډېره جامع او علمي توګه اشاره شوه. په دې اړه لاندې آیتونو ته لږ ځیر شئ. الم تره ان الله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. د انور سورې 43 آیت. ایا نه ګوري چې الله تعالی وریځې روانوي؟ یزجي سحابه، بیا یې په خپلو کې سره پیوست کوي، بیا یې سر په سر کوي، نو د باران ساس کې به ګوري چې له منځه یې راوځي او په اسمان کې د یخ له غرونو ژلۍ وروي. د یخ له غرونو ژلۍ وروي او هغه چاته یې رسوي چې دی یې وغواړي او له هغه چا یې بلې خواته وړي چې دی یې غواړي. نږدې وي چې د برېښنا رڼا یې سترګې له منځه یوسي. له بخاراتو د وریځې جوړېده، بیا د هغه روانېده، بادونه معمور کی چې هر یو معینه برخه په خپلو اوږو واخلي او په معین لوري وخوځي. هر چا ته خپله برخه، هرې سیمې ته خپله معینه اندازه برخه انتقالوي. چیرې د باران په څېر ورېږي، چیرته هم د واورې په څېر او کله هم د ژلۍ په څېر. دا وریځې هم چې خوځي بیا یې سره تعلیف کې، سره نږدې کې، سره ځای وصل کې، د دوی ترمنځ پیوستون راولي، یو د بل په سر کې. او بیا هم دا مهال ته ګوري چې د هغه له منځه د باران څاڅکي راورېږي او دا اوبه بیلوش او ظرف انتقالوي. عجیبه نه ده؟ ته کولی شو اوبه له لوښي پرته، له ظرف پرته انتقال کړي یو سیمې بل سیمې ته؟ نه، ته عاجز یې، الله تعالی یې کوي.
که دا ټولې اوبه چې انسان او ژوي د ځمکې په سر ورته ضرورت لري له بحرونو نه تر دې هر یوه تر سیمې پورې انتقالېدلی څومره یو لوی ظرف ته ضرورت او څومره ډېر مصارف یې ایجابول دا هره ورځ چې څومره اوبو ته ضرورت دی د ځمکې په سر د ټولو ژوو لپاره که چا غوښتی دا د ظروفو د لوښو په واسطه را انتقال کړي څومره ګران کار محال ولې الله تعالی دا اوبه را انتقالوي بې ظرفه بې له لوښي د هوا په سر انتقالوي اوبه د باد په سر انتقالوي د هوا په سر انتقالوي بې لوښي انتقالوي هر چا ته خپله برخه رسوي ویشل کېږي باد هر یو خپل لوري او په یو استقامت معین مقدار د وریځو انتقالوي بیا هلته وریځې سره یو ځای کېږي او دا وریځې فضا کې ګورو چې سره نږدې شي نو برېښنا تولید کړي د برق جرقه او ولې ځکه دا د برېښنا حامل دی برق هم لري مثبت او منفي د دې برق د مثبت او منفي د تصادم په نتیجه کې برېښنا تولید شي او دومره تیزه تونده چې که سړی ور نږدې د سړي سترګې وسي او همدغه برېښنا د دې باعث کېږي چې د وریځو له منځه د باران څاڅکي راووري یو ځای کې د اوبو په څېر بل ځای کې واوره یخني ډېره زیاتې حتما په یخچال کې به مو لیدلي چې یوه برخه یې داسې چې اوبه چیرې یخ سي او دا د اوبو بخارات هم د واورې په څېر اسمان کې عین کار کېږي او په ژمي کې به مو ګرمه کوټه لیدلي چې شیشې نه یې په شیشې اوبه بهیږي بخارات ځي شیشې باندې لګېږي یخه ده په اوبو بدل شته بخارات او شیشې نه را بهیږي او ځینې برخو کې داسې چې دا وریځې ټول داسې چې لکه د کنګل غر قران هم داسې وایي د داسې غرونو چې د یخ له غرونو ژلۍ وری دا ټول هغه خبرې دي چې ساینس یې نن کوي چا چې د وریځو په ارتباط ژور تحقیق کړی دی بر تللی دي بیا یې هلته هم کتلي دي ټولې هماغه خبرې چې قرآن کړي د وریځو د بارانونو د ژلۍ په ارتباط هماغه خبره کوي قرآن د بل آیت په ترڅ کې فرمایي چې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا او اوبه مو له نشتیزونکو راتوی کړي معصرات یو څه چې په هغې وې نشتیزې اوبه ترې بهیږي وریځې یې همداسې تشبیه کړي لکه یوه ټوټه شي لمدی او ته یې ونشتیزې او له هغه نه اوبه بهیږي وریځې همداسې فشار د دې باعث کېږي چې اوبو باندې بدل شي او حرارت هغه حرارت چې د وریځو د تصادم له کبله را پیدا کېږي د برقي جرقې له کبله را پیدا کېږي من المعصرات ماء ثجاجا پرلپسې اوبه یو ستر نعمت ته زموږ توجه واړوي دغه اوبه الله تعالی تاسو ته له لرې لرې بحرونو سمندرونو را انتقالوي د بادونو په وږو له ظرف او لوښې پرته ډېرې پرلپسې څومره چې تاسو ورته ضرورت لرئ څومره چې د ځمکې په سر ژوي او نباتات ورته ضرورت لري همدومره اوبه له بره له اسمانه پرلپسې ډېرې ورهي او نازلوي او هدف موخه هم دا چې لنخرج به حبا ونباتا چې په دې سره واښه او دانه راشنه کړي دا اوبه چې له سمندره راخوځېږي
د وریځو په ورو له لوښې پرته هدف دا دی چې په دې باندې له ځمکې نه دانه او میوه راشنه شي او ګڼ ګڼ سمسوره باغونه تاسو ته دانه میوه او نباتات تهیه کړي. په دې پوهېږو چې وریځې اصلا د اوبو بخارات د حرارت له کبله د لمر د وړانګو له کبله د بخارات تولید شي بر لاړ شي وریځې ترې جوړ شي. دا ته موږ ته وایي چې که همدا نه وای دغه انتظام نه وای چې د بحرونو اوبه تبخیر کېږي او د وریځو په توګه فضا ته پورته شي. ځینې برخې په فضا کې ځینې په غرونو او سړو سیمو کې د واورو د سترو سترو زیرمو په شکل او ځینې د ځمکې لاندې برخې کاریزونو او چینو کې او یو برخې د ځمکې پر سر د نهرونو په څیر. که دا نه وای د ځمکې په سر ژوند ممکن نه یا به دا ټوله ځمکه د اوبو لاندې کېده یا به د ځمکې په سر د اوبو مقدار کم یا به انسانان د خوندورو ضروري ګټورو اوبو نه محروم انسان هم نبات هم او حیوانات هم. موږ به د څښاک هېڅ اوبه نه درلودلې. د ځمکې په سر موجود د څښاک ګټورې اوبه به ختمېدلې بیرته یې له بحرونو راوړل به انسان ته ګران. د انسان او د حیوان او نبات لپاره چې هره ورځ کوم لوی مقدار اوبو ته ضرورت دی الله تعالی د دې ټولو اوبو انتظام کوي. همدا اوبه دي چې کله له اسمانه راوریږي زموږ فضا هم تصفیه کوي. په کوم ښار باندې چې څو اونۍ باران ونه وریږي ګوره چې ګڼ شمېر مرضونه خواره شي زکام ریزش د سینې تکلیف او وجه یې دا ده چې فضا ناپاکه شي هوا ناصافه شي میکروبونه را پیدا شي مضر ګازونه ټوله فضا ونیسي. دغه باران دی چې هم میکروبونه وژني هم ویروسونه وژني او هم زهرجن غازات له منځه وړي او هوا تصفیه کوي. قرآن عظیم الشان دا هم وایي چې یو بل ستر علمي اعجاز وایي ډبرې سوځي. د پیغمبر علیه السلام نه چې چا دا خبره اورېدلې څومره به یې ورباندې خندلې او خپلو منځونو کې به یې په خپلو غونډو کې ویلي چې دې ته اوس ګورئ چې وایي ډبرې سوځي. مګر تاسو لیدلې چې ډبره سوځي څومره به ګرانه وه خلکو ته د دې خبرې منل خو قرآن هم دا خبره کړې. فرمایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين. کله دې ډډه ونه کوي که یې ونه شوی توانېدلی که ونه شوی توانېدی او هیڅ کله نه شي توانېدی. د یو قرآن عظیم شان فرمایي چې که تاسو د دې الهي کتاب قرآن په ارتباط شک لرئ نو د دې په څېر څو صورتونه راوړئ که رښتوني یاست خپل ټول الهام راوبلئ له خدای پرته هر چا چې د مرستې تمه لري راویې بلئ. که ونه توانېدلی چې نه شئ توانېدلی نو له هغه اور ځان وساتئ چې سوند به انسانان او ډبرې هغه اور چې وقود او سوند دی ډبرې دي
یعنې داسې اور هم شته چې ډبرې کې سوځېږي. دا خبر چې قرآن 14 پیړۍ مخکې کړی چې ډبرې سوځي او ډېر هغه مهال ورباندې خندلې، نن علم همدغه خبر او وایي چې نه یوازې ډبرې سوځي بلکې په اوچتو درجو د حرارت کې هر څه سوځي. اوسپنه هم سوځي، فولاد هم سوځي. داسې ماده په دې ځمکه کې نشته چې په لوړو درجو د حرارت کې دغه ونه سوځي. یقینا که یو منصف ساینس پوه ته دا خبره وکړي چې زموږ قرآن ویلي ډبرې سوځي، 1400 کاله مخکې دا خبره کړه، هغه به حتما اعتراف کوي چې ډبرې سوځي. نه یوازې ډبرې سوځي بلکې د عالم هر څه په اوچتو درجو د حرارت کې سوځي. او دا اوس د ځمکې په زړه کې دا ټول مواد چې ته ګورې سوځي. دا اوس په لمر کې د لمر رڼا او حرارت د همدغو موادو د سوځېدو له کبله ده. زموږ د ځمکې په زړه کې چې کوم څه ویلي دي او سوځېږي، دا ټول عناصر د ځمکې ټول عناصر هلته د سوځېدو په حالت کې. قرآن د ډبرو د ترکیب په ارتباط هم فرمایي چې په دې کې اوبه شته. فرمایي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ځینې ډبرې داسې دي چې له هغو نه اوبه بهیږي، هغه چینې چې د اوبو له منځه د ډبرو له منځه راوتلي. خو ځینې ډبرې داسې دي چې که هغه ټوټه ټوټه شي، یعنې تجزیه شي، د هغوی له تجزیه او ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته له هغو نه اوبه راوځي. یعنې که ډبرې تجزیه شي د هغوی په ترکیب کې به تاسو اوبه ومومئ. د ډبرو ټوټه ټوټه کېده او بیا د هغو له منځه د اوبو پیدا کېده، هغه مهال خلکو ته د فهم وړ نه. نن علم په دې حقیقت پوه شوی. په دې ټولو منرالونو، ټولو د ډبرو کې ځینې یې داسې دي چې که هغه د هغه په ترکیب کې د اوبو مالیکولو نشته، چې تجزیه یې کړي بیا به د اوبو دا مالیکولونه تا ته په لاس درسي. دا خبره چې ته یو ساینس پوه ته وکړي نو هغه به اعتراف کوي چې واقعا هغه مهال په دې حقیقت پوهېدل چې د اوبو د دې منرالونو په ترکیب کې د ځینو ډبرو منرالونو په ترکیب کې د اوبو مالیکولونه هم شته چې تجزیه کړي نو تا ته اوبه په لاس درځي. دا ما خبر ده چې موږ نن ورباندې پوه شوي. یو بل ستر حقیقت چې قرآن ته اشاره کړې ده او ډېر ستر علمي اعجاز دی، هغه دا چې قرآن وایي چې په بحر کې خوږې او تروې اوبه څنګ په څنګ بهیږي. یو بل په څنګ کې خوږې او تروې اوبه. په دې حقیقت انسان هغه مهال پوه شو چې لوی لوی کښتۍ اختراع کړي او په بحرونو کې اوږده اوږده سفرونه وکړي او متوجه شو چې په دې کې ځینې ځایونو کې داسې دي چې ګوري اوبه یې خوږې دي، یوې خوا بلې خوا ته یې تروې اوبه او دا اوبه روانې دي. په دې یو نهر کې روان نهر کې یو ډول مایان او ژوي دي. د دې اوبو او د دې بلې اوبو ترمنځ یو پرده ده چې په دې کې بیا بل ډول ژوي دي. د دې خوند او د دې دریم خوند سره توپیر لري. په دې دریم کې چې مالګینې دي بیا په دې کې بیل ژوي ژوند کوي. دا یې هم موندل چې ځینې تودې اوبه دي او ځینې سړې، ځینې خوږې، ځینې تیزابي او تروې، او دا ولاړې هم نه بلکې روانې دي. پیغمبر علیه السلام په دور کې دا حقیقت هیچ چاته معلوم نه.
بیا جزیرة العرب کې خو هېچاته معلوم ځکه نه دغسې کښتۍ وي چې سړی په بحرونو کې اوږده اوږده سفرونه وکولی شي او داسې نهرونه وکړي نن علم په دې پوه شه علم وایي چې قطب کې چې د واورو دنګ دنګ غرونه دي او د دې غرونو له کبله نه یوازې هوا باندې اغیز پرېوځي تودوخه کموي بلکې له هغه ځای نه چې دا واوره ویلې کېږي دا اوبه صافې دي تروې نه دي د بحر د اوبو په څېر صافې اوبه دا اوبه را بهیږي او بیا په دې بحر کې ننوځي تر سلګونو میله لرې همدا خوږې اوبه په دې مالګینو اوبو کې روانې دي وجه یې هغه ده یوه وجه یې هغه ده چې د قطب واورې ویلې کېږي هغه اوبه خوږې دي را درومې لاندې په بحر کې تر ډېره ځایه پورې درومې همدغسې خپل هغه ساتي او په سلګونو کیلومتر چې درومې یو دا خپله خوږې اوبه دي بل د دې تروو او خوږو اوبو ترمنځ اختلاط راځي یو معینه پرده ترې جوړېږي او اخواته یې تروې اوبه په حقیقت کې درې هغه جوړ شي خوږې اوبه څنګ ته یې د تروو او خوږو اوبه مخلوط او اخواته یې تروې اوبه او په دې هرې اوبو کې هم بیل بیل ژوي ژوند کوي د دې برخې ژوي دا بل ته نه ځي هغه محیط د هغوی لپاره مساعد نه ده هلته ژوند نه شي کولی د یو بل نه تېرېږي نه او د دې اوبو ترمنځ هم پرده ده دا وسط چې ده دا د هغوی ترمنځ حجاب او پرده ده همداراز یو بله منبع د دې هغه ده دا لوی لوی دریابونه چې ځي بحر ته ننوځي دا همداسې درومې تر ډېرو کیلومترو پورې د خپل هغه ساتي یعنې زر داسې نه دی چې دا ننوتلی بس خلق کېږي لوی لوی دریابونه څو سوه کیلومتره نور هم د بحر په منځ کې د خپل موجودیت ساتي او روان یې همدغسې دا خو هغه حقیقت دی چې اوس له لویو لویو کښتیو جوړولو وروسته انسان درک کړی په خپلو سترګو یې لیدلی خو راشئ وګورئ چې قرآن په دې باره کې څه وایي دا اوس ګورئ دا دوه اوبه دي دا د بحر تروي او نسبتا تور رنګې اوبه دي او دا بل د نهر صفا خوږې خوندورې اوبه دي دا تروي دي د دې دواړو ترمنځ دغسې یو پرده دلته جوړېږي چې هم د دې برخې خصوصیتونه لري ځینې او هم د دې برخې د دې دواړو ترمنځ چې دا کومه پرده جوړېږي حائل په دې کې خاص نوع د کبانو مایانو او نورو ژوو ژوند کولی شي په دې کې بیل او په دې کې بیل دا هم د تودو او د سړو اوبو بهیرونه دي چې بحر کې جوړ شوي قرآن په دې ارتباط فرمایي دا خو د ساینس پوهانو محققینو رایه وه د په خپلو سترګو لیدلي او موږ د هغوی نظریات اورېدلي خو راشئ وګورو چې قرآن په دې باره کې څه وایي فرمایي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات دا خوږې خوندورې خدای هغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې داسې پرېیښي چې دا یې خوږ او خوندور او دا بل مالګین او تریو هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دا
خوږ او خوندور، او دا بل یې مالګین او تریو. او د دوی ترمنځ یې داسې پرده او معنی اچولې د دوی د ګډېدو د مخنیوي لپاره. همداراز فرمایي ورې دا دقیقاً هماغه څه دی چې نن ساینس او علم ورباندې اعتراف کوي. وایي چې د دوی دواړو ترمنځ یو برزخ دی او حجاب چې مخنیوی کوي د ګډېدو، د دواړو د ګډېدو مخنیوی کوي. دا منځنی حاجز چې د دواړو له اختلاط نه جوړیږي، دا د دواړو ترمنځ د ګډېدو معنی دی. همداراز فرمایي امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بين البحرين حاجزا، دوه سمندرونه د یو بل په څنګ کې د هغوی ترمنځ حاجز، حجاب، پرده معنی چې نه پرېږدي یو له بل سره خلط شي. اله مع الله، آیا له خدای سره کوم بل معبود او اله هم شته چې په دې کار کې ورسره شریک وي، دغه سیالي دغه نه دي، په دې کار کې د بل چا اراده هم دخیل مومي، داسې څوک په نظر درځي چې دا کار کې دغه هم شریک وي. اله مع الله، آیا له الله سره کوم بل اله او معبود هم شته؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې د هغوی اکثر نه پوهېږي. د آیت ترجمه دا ده چې هغه څوک دی چې ځمکه یې تمځای ګرځولې او د هغې په منځ کې نهرونه جوړ کړي او هغې ته یې لنګرونه یعنی غرونه چې مخکې هم توضیح کړي جوړ کړي او د دوو سمندرونو ترمنځ یې پرده او معنی جوړه کړي. همداراز فرمایي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندرونه یې داسې سره پریښي چې مخامخ کیږي، ترمنځ یې داسې پرده چې تیری ترې نه کوي. نو د خپل رب کوم نعمتونه تکذیبوي؟ تاسو ای پیریانو، ای انسانانو، د خپل رب د دغو نعمتونو نه کوم تاسو تکذیبوي؟ له دوی دواړو مرغلرې او مرجان راوځي. نو د خپل رب کوم نعمتونه تکذیبوي؟ او په سمندر کې داسې جوړې شوي تلونکې بیړۍ دي چې د غرونو په څیر دي. نو د خپل رب کوم نعمتونه تکذیبوي؟ په دې مبارک آیتونو کې خو یو همدا د بحرینو د خوږو تیرو سړو او تودو نهرونو روانېدو ته او داسې د هغوی ترمنځ حجاب دی، حاجز دی، مخه نیسي چې یو په بل کې خلط شي، دې ته اشاره شوې ده. او داسې په دې له دې بحرونو نه مرجان او ملغلرې ترلاسه کوي. او دا چې په دې کې داسې کښتۍ الله تعالی تاسو ته پیدا کړي دي چې د غرونو په څیر، د غرونو په څیر سترې دنګې کښتۍ. متوجه اوسئ چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې دغسې سترې کښتۍ نه وي، وړې کښتۍ او ډیری هم بادي او ځینې وړې چې په لاس باندې بار کېدل. داسې لوی کښتۍ چې د غرونو ته ورته وي، دا اوس په دې 2-3 وروستیو پیړیو کې را پیدا شو، تر دې مخکې نه وي. اوس چې تاسو لاړ شئ داسې کښتۍ به ومومئ چې په هغه کې یو ستره نظامي اډه
د الوتکو یو لوی میدان، په لسګونو جهازونه او په زرګونو سرتیري، تیار یو ښار، تیار یو ستر غر. مګر دا د قرآن اعجاز نه دی؟ کالاعلام، لکه د غرونو په څېر سترې سترې کښتۍ. دا کښتۍ هغه وخت نه وي، دا کښتۍ اوس پیدا شي. کښتۍ وي وړې وړې، له غونډۍ سره هم نسو تشبیه کېدلی، د یو کور په اندازه هم نه وي. اما قرآن وایي چې داسې کښتۍ پیدا کول مو هم تاسو ته آسان کړي، ممکن کړي، پیدا کړي، دغه سنن مو پیدا کړي، دا توفیق مو تاسو ته درکړی چې همدغسې سترې سترې کښتۍ هم جوړې کړي. او نن موږ همدغسې سترې سترې کښتۍ په خپلو سترګو ګورو. که متوجه یاستئ چې دلته د پیدا کولو یعنی خلق او جوړولو یعنی جعله پر ځای د مرج لفظ راغلی. مرج البحرین یلتقیان، پرېږدي اوبه چې له وچې نه د بحر په لوري راځي، الله تعالی یې پرېږدي چې همداسې مخکې لاړه شي. دا دوه نور لفظونه ورته نه دي کارول شي، بلکې دا پرېښودل کېږي چې همداسې د دې اوبو په زړه کې ننوځي، په اوبه بیلې کې سره دا خپل ترکیب هم همداسې تر ډېره لرې ځایه پورې وساتي. دا لفظ کارول شوی. قرآن د الفاظو په انتخاب کې هم دغسې دقیق دی. همیشه هر لفظ چې قرآن انتخاب کړی هغه ډېر ډېر دقیق دی. قرآن دا هم وایي چې وآیة لهم أنا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون. د دوی لپاره مو داسې کښتۍ جوړه کړه چې د دوی اولاده مو په هغه کې حمل کړه. د نوح علیه السلام د کښتۍ ته اشاره کړه. هغه مهال د لومړي ځل لپاره کښتۍ د نوح علیه السلام په لاس جوړه شوه او دغه اولاد په همدې کښتۍ کې رانغلل. وجعلنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. او د دې په څېر مو دته نور هم پیدا کړي، یعنې دا کښتۍ چې وروسته پیدا کېږي، وروسته چې دا کومې کښتۍ پیدا شوي دي، د دې استعداد او توفیق هم الله تعالی انسان ته ورکړی. او په دې آیت کې ویل شوي دي چې د دې کښتیو نه علاوه داسې کښتۍ به راشي چې د دې په څېر به یې وروسته به پیدا کېږي. او دا د نن دغه مصداق په خپلو سترګو ګورو. او دا هم که تاسو وګورئ یو لویه کښتۍ چې په دې بحر کې روان ده په خوږو اوبو کې، تاسو تصویر یې لرئ که نه؟ دا اوس ګورئ، دا یوه کښتۍ چې په اوبو کې روان ده. هغه یو بله کښتۍ نږدې چې ورشئ درته معلوم به شي دا څومره ستره ده. او که تاسو د دې بحرونو کې اوس لوی نظامي اډې وګورئ، کښتۍ دی، لوی ښار دی، لوی هوایي ډګر دی او تیار دی او غره په څېر. که اجازه وي زه به د دې درس په پای کې د شاکر صاحب محترم هغه سوال ته جواب وایم، بیا یې ختموو. پوښتنه دا وه چې الله تعالی ولې د ورځو په نامه د عالم د پیدایښت مراحل یاد کړي. دا مراحل ډېر اوږده چې هر یو په میلیونونو کلونه دي، میلیاردونو نه. او قرآن عظیم شان د ورځې په نامه یاد کړي. ولې؟ دا خو مو ویل چې دا ورځې نه دي بلکې دا تکویني مراحل دي. ځکه وایو چې ورځې نه دي چې قرآن موږ ته ویلي چې ځینې ورځې 1000 کلونه دي د الله تعالی په نزد کې، ځینې 50,000 کلونه دي. او د دې معنا دا ده چې پام کوئ دا ورځې د خپل عادي ورځې ونه ګڼئ. دا مراحل دي. پوښتنه دا ده چې ولې الله تعالی د ورځې په نامه ده یاد کړي؟ ولې دغسې الفاظ نه دي کارولي چې په هغه کې چاته ابهام را پیدا نشي؟ ځواب دا دی چې ساینس داسې اوږده واټنونو فاصلې وموندلې چې دغه لپاره یې نه ملاک درلود، نه معیار، نه اندازه، نه الفاظ چې بیان یې کړي.
کیلومتر کافي نه و، میل ورته کافي نه و، میلیون کیلومتر او میل ورته کافي نه و، میلیارد ورته کافي نه و. نو کښېنسته چې د دې لپاره داسې الفاظ پیدا کړي. د انسانانو په قاموس کې هم د دې لپاره الفاظ نه وو، داسې الفاظ چې دا بیان کړی شي نه وو، چې دا اندازه مثلا د ستورلیکي د پراخوالي په ارتباط له یو ستوري تر بل، له یو ستورلیک او کهکشان تر بل پورې دا فاصله څومره ده؟ دا د انسان په قاموس کې الفاظ نه موندل کېدل چې ورباندې بیان شي. میل کافي نه و، کیلومتر کافي نه و، میلیاردونه کیلومتره کافي نه و. مجبور شول کښېنستل چې نوي الفاظ خپله اختراع کړي. د دې انسان د قاموس نقص دی چې د ټولو هغو لپاره کافي الفاظ نه لري. دا الفاظ به ورو ورو زیاتوي، جوړېږي به. کښېنستل او ویې ویل چې نور په یو ثانیه کې څومره فاصله طی کوي، په یو ساعت کې څومره، په یو کال کې څومره. نو دا د نوري کال اصطلاح اختراع کړه او د دغو واټنونو او فاصلو لپاره هم دغه وکارول. دا لفظ تر دې نه مخکې نه و، مجبور شول دا لفظ وکاروي. کال نوري، کال یې هغه کړ، هماغه د کال چې موږ استعمالوو. کټ مټ دغه کار په قرآن کې شوی چې د تکویني مراحلو د بیان لپاره د انسان په قاموس کې داسې الفاظ نه وو چې دغه په کارولو سره دا مفهوم افاده کړی شي، د اندازه افاده کړی شي. نو ځکه الله تعالی ورځ کارولې، خو په دې معنا نه چې دا ورځ هماغه ده چې موږ هره ورځ کاروو، بلکې دا یوه تکویني مرحله ده، په اندازه فقط الله تعالی ښه پوهېږي. خدای موفق لره. په همدې اکتفا کوو. که سوالونه یې هغو ته ځواب وایي. صحیح ده. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.